دا د پکتیا ولایت د جاني خیلو غرنۍ ولسوالي ده. هغه ځای چې اوسېدونکي له کلونو راهیسې د ډاکټرانو، درملو او سمبالو روغتیایي مرکزونو له کمښت سره لاس او ګرېوان دي. دوی امو ته وایي چې د دې ولسوالۍ د مرکزي روغتون چارې چې د تیر حکومت پر مهال پیل شوي وې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته درول شوي او تر اوسه یې فعالیت بیرته نه دی پیل شوی. د دې وضعیت دوام خلک دې ته اړ کړي دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره له ډېرو ستونزو سره نورو ولسوالیو او ولایتونو ته ولېږدوي. د شبخانه دکترانو کمبودی و شبخانه مچارکل دولت کده ایداد که کار پلگیا و امرون و شبخانه په سکوت وسپوتید و بیا چې عمل نه دی پکړای ماری چې دلته زه بیایم یا د مو کوماله بیا یا د جاني خیلو ولسوالي بیا هغه مصارف د پیسو واسطونه. د دې سیمې یو شمېر نور اوسېدونکي د ولسوالۍ د مرکزي روغتون د ژر تر ژر د بیا رغونې او فعالېدو غوښتنه کوي. موږ دا غوښتنه خامخا لرو چې موږ ته دا شبخانه جوړه شي، کمپلیټ شي، ډاکټرون وي، دوا وي، مرضي مو په دا ځای کې شي. خلک اقتصاد خراب دی، بیخي غرق دی چې دا ځای کې موږ تداوي کېږي. دغه نه غاټه خبره خو موږ نه غواړو. په همدې حال کې د طالبانو تر ادارې لاندې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس وایي چې تر اوسه د جاني خیلو ولسوالۍ د مرکزي روغتون د کارکوونکو تشکیلاتي جوړښت هم وروستی شوی نه دی. تعمیر منظور شوی ده، تعمیر د ډیچ هغه نه ده منظور شوی، کوم پرسونل او کوم خدمات هغه چې ده هغه تر دې نه ده منظور. کاغه منظور شو ان شاء الله په دې برخه کې موږ اوس هم لګیا یو کار کوو. په داسې حال کې چې د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ اوسېدونکي د دې ولسوالۍ د مرکزي روغتون د کار د درېدو له امله سخت اندېښمن دي. ځایي مسؤلان وایي چې د دې روغتیایي مرکز د فعالیت د پیل لپاره لا تر اوسه کومه ټاکلې نیټه نه ده معلومه شوې. له دې ټولو سره د طبي خدماتو د کمښت بحران یوازې د پکتیا دغې ولسوالۍ پورې محدوده نه دی، بلکې د هېواد په ګڼو نورو سیمو کې هم خلک د ډاکټرانو او د درملنې د اسانتیاوو له نشتوالي سره مبارزه کوي.